کله هم چې مونږ یو نوی موبایل واخلو هغه ډېر زیات ښکلی تیز کار کوي د هغې سپیډ هم تیز وي د هغې بیټري هیلث هم ښه وي هغه چارجینګ هم ډېر کوي خو چې کله مونږ هغه څه میاشتې یا سات یو کال مونږ هغه یوز کړو نو بیا ډېر زیات سلو شي او د هغې بیټري هیلث چې کموي هغه هم ډېر زیات بیکاره شي ډېر زیات زر چارجینګ ختموي نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې داسې طریقه ښایم چې کله مونږ داسې موبایل ته لږ ډېر ټایم یوز کړو نو څنګه مونږ هغه واپس داسې کوو چې دا تیز هم شي او د دې بیټري هیلث هم زموږ سره ښه روان وي مطلب زموږ نه خرابېږي په چارجینګ کې هم ښه وي او هغه موبایل مونږ زیاتره راوالو او تیز یې کړو نو څنګه مونږ کوو ګورئ دلته کې اوس دا سکرین ریکارډینګ ان کوم په دې ځای کې تاسو ما سره ګورئ دلته کې زه به اوس سکرین ریکارډینګ ځان سره ان کړم چې تاسو ته دا ټول طریقه شیر کړم ګوره زموږ موبایل ولې سلو کېږي مونږ چې کله یو نوی موبایل واخلو هغه تیز وي پای کې څه نه وي هېڅ پکې هم سټور نه وي مونږ څه کوو مونږ د هر قسم اپلیکیشن ډاونلوډ او تھرډ پارټي ایپ ډاونلوډ او د ګوګل کروم نه نور داسې اپلیکیشن یې ډاونلوډ او ډیټا ورته یو بل نه راړو نو هغه کې زیاتره وایرس راشي فضول فایلونه پکې راشي هغه فضول فایلونه چې کموي هغه د هم موبایل پر ریم باندې بوج راولي نو موبایل کم ریم چې وي هغه سلو شي دغه فضول فایلونه به جمع کېږي نو دغه ریم سلو کې نو دغه فضول فایلونه موږ څنګه درې کوو د ریم نه چې درې شي نو هم د بیټرۍ نه دغه لوډ کم شي نو بیټرۍ چارجینګ ټایمینګ هم ښه شي او موبایل چې کموي هم تیز شي نو څنګه موږ دا کوو دلته به راشو موبایل ته دلته ما سره یو اپلیکیشن به تاسو وینئ دا دی دا وګورئ فون ماسټر نو فون ماسټر اپلیکیشن چې کوم دی دا اوس په نیو موبایل کې خپل لاجی ځکه چې دا ډېر زیات بیسټ اپلیکیشن دی په دې سره موږ دغه دواړه ستونزې ختمولی شو خو دا په ځینو موبایل کې نه وي دا موږ ډاونلوډ کولی هم شو یو نیو موبایل ته ګورئ موږ راشو ګوګل پلی سټور ته ګوګل پلی سټور ته چې موږ راشو ما سره د انټرنیټ لږه مسله کوي دلته به سرچ کوم فون ماسټر دا اپلیکیشن چې کوم دی ګورئ ما ډاونلوډ کړی دي ان الریډي بیا به څه کوو دا اپلیکیشن چې موږ ډاونلوډ کوو بیا به راشو دا به داسې کلیک کوو ګورئ دا اپلیکیشن ما داسې خلاص کړو سره اوس دلته په دې کې زه لږ سیټینګ کوم نو څنګه به کوم د ایډز راغی دا به داسې سکیپ کړم داسې ګورئ بیا سکیپ به کلیک کوم دا به داسې واړم دا اپشن ما ته فرسټ راغی دا ګورئ ایګري نو زه په دې باندې په ایګري ځان سره کلیک وکړم ګوره ما ځان سره ایګري کلیک وکړو اوس مخکې به سیټینګ کوم دا ما څه ښایي چې سویچ ټو ایکسپیرینس مور فیچر دا وګوره داسې په دې کې اوس تاسو ته یو فیچر ښیم نو دې ویډیو ته ګورئ ټول نه پهله به زه سیټینګ وکړم دلته کې ګورئ بوسټ ناو باندې به زه کلیک وکړم دا ګورئ اوس دلته کې ته ما څه کوي ګورئ سیسټم ایپ تھرډ پارټي ایپ دا هغه ما سره سکین کوي داسې وکړم بوسټ ګورئ بوسټ باندې کلیک وکړم ها اوس دا ما سره وشو ګورئ اپټمایزینګ میموري دین هغه بس سیټینګ کوم ګورئ زموږ سره موبایل تیز شي بیا به راشم دلته کې بیک به شم په دویم اپشن به کلیک وکړم فون کو کله چې موبایل ګرم شي په دې باندې هغه سیټ کېږي جنک فایل کوم فضول فایل نه چې کوم چې ما مخکې تاسو ته ذکر وکړو دغې خبرې مې ته وکړه دا به زه کلین کړم دا ورته به الاو کلیک کوم اوس ګوره ښه دا څونه فضول فایلونه چې دي زما سره دا ټول زما سره دا ختم کړي ګورئ دلته کې دا ما سره څونه فایلونه کې ګوره داسې 80 MB فضول فایلونه شو داسې ورو ورو داسې روان دی دا ما سره دا څونه هم فضول فایلونه چې دي دا ما سره کلین کړي اوس ګوره ښه دې ته به لږ ویټ کوو د دې اپ ګور دا اپ نه کله چې موږ یو نوی اپلیکیشن ډاونلوډ کوو دا ډایرکټ کلین کی نو که باقي وایرس هغه هم ختموي خو کوم چې شته موبایل ته راغلی هغه تم خیم چې څنګه ختمو دا بس ګورئ کلین دا ګورئ کلینینګ اپ جنک نو دا اوس ګورئ فضول فایلونه دا راړه 105 MB پراته دا لاړه ګورئ دلته کې اوس به څه وکړم دلته کې به دې نه وځم اوس دلته راشم دلته انټي وایرس باندې کلیک وکم دا ګورئ زما سي موبایل کې څونه وایرس دي د کوم اپلیکیشن نه راغلي د چا نه په ډیټا کې راغلي دا بغلته کلین کی ګورئ دلته کې چې د ګور داسې وایرس چې هغه د لاسه زما پرایویسي ته څه ریسک وي ډیټا زما خرابوي ګورئ دا زه دلته پکسل باندې کلیک وکم ګورئ دا ګورئ موبایل سیف شو کوم وایرس چې هغه ختم کړ د اپلیکیشن اوس په دې بیا بیک شم دې بیا وځم ګور دا څونه فیچر چې دی یو د په طریقه خام بیا ګورئ کلین اپ کلیر دا ګور کوم اپلیکیشن چې ګور دا ما سره سکین کی دا ټول فیچر چې دی دا موږ کو دا تاسو ویډیو کې کېږي نو لکه شاشه زر تاسو ته خایم دا تاسو په قلار او کوي دین لاندې راځم دلته کې ډیر زیات اهم ګورئ سټوریج کلین ډیپ کلین دا به هم تاسو کلیک کې دا به کلین کې ګور 700 MB ګورئ ایکسپیکټډ ریلیز بیا به راشي تاسو دا ټول بل ټرای کړئ بیا به راشي الټرا بوسټ دا هم تاسو کلیک کړئ بیا تاسو ته آپشن خېما دلته به تاسو راشي دا وګورئ دا د ځینې فیچر ما تاسو ونه خو تاسو په خپل کلین کړئ بیټري هیلث دا ما ته ښایي 92
92 دا ګوره میکسیمم کیپیسټي موږ دا سوچ کو چې بیټری هیلث صرف آیفون کې وي نه په انډرایډ کې هم وي خو موږ کته نه شوم ته پته نه په دې طریقه سره تاسو د انډرایډ بیټری هیلث هم کته شي تاسو وګورئ که تاسو سره بیټری هیلث تاسو اپ تاسو کې میس په چې کوئی په دې اپلیکیشن کې نو که تاسو ته دا خودله چې بیټری هیلث سره راغورځېدو او راستو پوه شئ چې کم چارجر یوز کې دا زیاتر بیکاره دی موبایل کې اپلیکیشن داسې ډېر زیات لوډ دی چې بیټری هیلث راغورځوي نو که دلته بیټری هیلث نه راتلو به ته پوه شئ چې د موبایل کم چارجر چې دی دا خو یا خراب دی کیبل کې مسله ده یا ډېر زیات تیز دی په دې موبایل باندې نو ما د بیټری هیلث راغورځوي یا ته په یو چارجر کله بل چارجر چارج کې کله بل چارجر نو هغه د لاسه بیټری هیلث راغورځيږي نو یو چارجر وته یوز کا کوم چې د موبایل د لپاره بالکل سیټ وي نو بیټری هیلث چې تاسو دلته کې سیټ شي نو ستاسو موبایل کوم چارجینګ ټایمینګ چې هغه هم خو هغه هم نه راغورځيږي دغه څو طریقې دي سره موږ ټول کلینینګ وکړو داسې الټرا کلین وکړو الټرا بوست وکړو زموږ ټول موبایل چې کوم دی دا بالکل صفا شي او ډېر زیات تیز به هم شي دا ګوره موبایل ګوره مته چې فون کولر موبایل ګرم شوی دا کول کم زه به کلیک کوم ګوره موبایل چې کوم دی ګوره کول ډاون دا ما سره موبایل هم کول کی د اپلیکیشن د چې دا زموږ د ټول موبایل حفاظت کوي د اپلیکیشن سره په هر موبایل کې لازمي ساتي د لاسه زموږ موبایل بالکل سیف سکیور هم او هغه به خرابېږي زموږ هم نه او تیز به هم شي کله چې موږ دا ټول پروسس وکړو موبایل باندې امید لرم ویډیو مو خوښ وي نو ویډیو را سره تر لایک او د خپل مرګرو سره هم شیر کړئ ان شاء الله ملاقات به کیږي په بل نوې ویډیو کې د لوی الله فمان